سترګو حفاظت وکړه الله ستا د ژوند ښایسته کوي او د توبې توفیق به درله درکړي او دا ګناهونه به دې کم شي په شرط دې چې د سترګو حفاظت وکړو. اوس دا پرېږده هغه دینداره چې کوم ځای د دینداره وایي دې به م یو پروګرام نشر کړي په هغې کې به جنۍ لګیا خبرونه به کوي یا به جنۍ لګیا یو پروګرام کې به تپوسونه کوي نو تپوس وکړه ای پلانیه ولې په دې پروګرام کې دې جنۍ ته کته جایز دي څنګه ولې دا حرام نه دی ته کته که نه قرآن او حدیث څخه قید لګولی چې خبرونو والا جنکو ته کته جایز دي یا سیاسي پارټیانو کې که څه پروګرام یا جنکو ته کته جایز دي یا که داسې بل څه پروګرام او په هغې کې جنکۍ راغلې او په سرې لوپټا چولي دوی ته کته جایز دي موږ ته یې وښایه که نه الله خو وایي چې د نظر حفاظت وکړه د هر هغه زنانه چا پردی ده او دغه شان زنانو ته یې ویلي دغه شان چا ته ویلي زنانو ته یې ویلي